ګلزار خان څونه موده د سینماګانو کې وشوه؟ ما ډېره موده وشوه. ډېره موده وشوه. مخکې تاسو هغه سینما کې کله کله راځئ؟ جابر تاسو ورکړو یا ټکټ خرڅې؟ څنګه ګزاره کېږي؟ بس شکر دی، بس ښه دی د الله نه. او خلک فلم له راځي؟ او خلک راځي. اوس ټکټ نن سبا په څو دی؟ ارزان دی مړه، سلو یو نیم سلو. دا فلم اختر کې لګېدلی و؟ دا اختر کې څنګه لاړو دا فلم؟ ډېر ښایسته لاړو، ډېر ښه فلم دی. ښه فلم دی. او عوام ډېر کوم لحاظ ښه دی پکې؟ فحاشي وریاني خو پکې نشته؟ نه 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 نه، صفا سوتره فلم دی. داسې فلم دی که صفوان شیربانو یا ادم خان درخانه ګوري. داسې فلم دی. څنګه رنګ کم رنګ خلک فلم له راځي؟ د کم ځای نه راځي؟ ډېر لرې لرې نه راځي یاره، مردان نه سوات نه راځي، پکې بنونه انګونه. څو شوګانې چلوي؟ داسې ګانې شوګانې درې دي جی. درې شوګانې چلیږي. جی ملګرو، دا ارشد سینما ده او په دې کې دې وخت فلم لګېدلی دی. څه نامه ده؟ چا کم بدعمله. دا د شاهد خان دی فلم دی. ارشد سینما لږ دغه اړخ به هم تاسو وښیم. راځه راسه نجیبه داسې راشه چې د ارشد سینما کې دې وخت د 3 بجو شو لګیا دی، چلیږي. او السلام علیکم. وراره کوم ځای نه راغلی؟ زه خو پنډای نه راغلی. پنډای نه راغلی. څه د نامه ده؟ یوسف نو څه راغلی؟ فلم نه راغلی؟ فلم فلم نو کتو؟ فلم دا ناسي و د مخکې مې کتلی دی، اوس هم ګورم. څنګه دی دا فلم؟ فلم خو ډېر زبردست فلم دی. او د چا کردار دی پکې ډېر خوښ دی؟ د شاهد خان کردار دی. او ارشد خان په حد کړی دی قسم دی. بالکل په کوم لحاظ ښه دی؟ ډایرکشن ښه دی؟ ګانې ښه دي؟ ډایرکشن هم ښه دی، کهاني هم ښه ده، سکرپټ هم ښه دی. زبردست فلم دی. د مور پلار په حواله باندې جوړ شوی دی. پېښور کې چې نور کوم فلمونه لګېدلي دي کتلي دي؟ دا 3 ونه مې کتلي دي. په ټولو کې کوم یو ښه درشتیال چا کړم بدعمله؟ دا مې 3مه پیره چې ګورم. دا په 3مه پیره ګورې؟ 3مه پیره ګورم. پنډای کې د پښتو فلمونه نه چلیږي؟ په خپله پکې کار کوم. پنډای سلیما کې، خورشید سلیما کې. خورشید سلیما شته؟ خورشید سلیما کې او زه په خپله کار. څو سلیماګانې پنډای کې فلمونه چلیږي؟ پنډای کې 3 سلیماګانې دې ټایم کې یو پښتو صرف روانه ده. صرف پښتو روانه؟ صرف پښتو یو روانه، یو پنجابي روانه ده، خو هغه لږه لرې ده. زالوي شه زه د فلم نه خوند واخله. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه د نامه ده؟ زما نوم صدام دی. صدام د کوم ځای نه راغلی؟ زه د پېښور یم جی. نو فلم نه راغلی که سینما کې کار کوې؟ نه، زه فلم ته راغلی یم. زه د شاهد خان ډېر غټ فین یم او فلم ته راځم. شاهد خان کې څه چل دی چې دا خلک یې دومره زیات خوښوي؟ یار هغه عجیزه ملنګ سړی دی، پوه شوې. څه یې په زړه هغه یې په خولې، پوه شوې. غرور تکبر ورکې نشته؟ دا شی پکې نشته دی. اوس ته وروخېږه، پوه شوې. تا ته به روټۍ راځي، چای به درته راځي، ښه عزت به دې کېږي. دې نورو ته ورشه، قسم په خدای دا نور به درنه پټېږي، پوه شوې. څومره اکټران دي، دوی ته ورشې که نه، دوی به درنه پټېږي. او ته شاهد خان ته ورشه، تا ته به ټایم درکوي. ملنګ ښه برابر. دا فلم څنګه دی؟ فلم دا سپر هټ دی، خو بالکل د سپر هټ. چا کردار خوښ دی؟ د شاهد خان پکې څه هیرو دی پکې؟ مین هیرو دی شاهد خان. او بل مونږ د ارشد خان او د شاهد خان نه ډېر متاثر یو. ارشد خان ډایرکشن سپر هټ. داسې ډایرکشن کوي که نه، د دې په شان ډایرکشن زه یو سړي هم نه منم. په فلمونو کې دا ګډې وډې ګانې وې خو اوس نشته؟ نه ګانې مانې د ارشد ډایرکشن دا غلط کار مني نه، پوه شوې. هغه د 2009 والې خاص 2024 پورې فلمونه به یې سپر هټ وي او ښه داسې فلم به یې که نه سر په سر به ایډ ورکوي. ډېره مننه. ملګرو، دې سینما کې یو ملګری دی چې د فلم ټکټ خرڅوي او دا زما د ډېرې مودې اشنا دی. السلام علیکم. څنګه ستا نامه څه ده؟ شاه جهان صاحب، تا خو ډېره موده په دې سینماګانو کې تېره کړه. کومه سینما کې د ډېر وخت تېر کړی دی؟ دې کې ډېر وخت. دا فلم لګېدلی دی، اختر کې لګېدلی دی. دې فلم ډېر زیات رش راښکلی دی که نورو؟ ډېر زیات راښکلی. او په لومبۍ ورځ ماته چې وي ټکټ ډېر ګران و؟ ټکټ خو ګران و. او د هغې وجه دا ده ګران ملان ته نه ګوري فلم چې ښي هغه نه. غټه خبره دا ده چې فلم باندې پلکو نن سبا په فلم باندې کروڑ روپۍ خو لګي او یو سینما کې فلم چلیږي، دا پیسې به د کوم ځای نه راځي؟ چې ګران خرڅ وکړو بیا خلک تعاون کوي. ډېره مننه. ډېره مننه. انشاءالله. سینما کې د لالا سردار خان زوی تنویر خان چې دا د فلمونو پیشکار دی. مطلب دا دی چې فلم شاهد خان او ارشد خان دی فلم جوړ کړي او بیا د تنویر خان کار دی چې په سینما کې دا چلی او د سینما دا تنظیم سنبھالي. تنویر صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا فلم چا کم بدعمله څنګه اختر کې څنګه لاړ؟ یاره دا فلم خو ډېر زبردست لاړو، ډېر ښه پوزیشن دی او د دې دا ده چې کهاني ډېره اعلی ده. د مور پلار په دغه جوړه ده
او عوامو ډیر زیات خوښ وو. ها څونه پیسې په دې فلم لګېدلې څه ګمان دی تاسو خپلې پیسې به راوګرځئ؟ یاره انشاءالله ډیر ښه لاړو، پیسې خپلې راګرځولي دي او ښه روان دی دا. د پیښور نه علاوه دا فلم نور کم کم ځای کې لګېدلی دا کراچۍ کې لګېدلې، سوات کې ولګېدو. کوټ کې سوات کې سوات کې کوم ځای کې زیات رش یاره په کراچۍ کې هم ډېر ښه لاړو او په سوات کې هم ډېر زبردست بزنس و. پیښور کې چې تاسو فلم کوز کې بیا دا چېرته ځي؟ دا خو بس مونږ سره یو بس مختلف سټیشنو کې بیا لګي، لکه سوات شو او کوټ خو خیر بند دی او بس یو پنډای ده. تنویر خان ستاسو والد صاحب لالا سردار خان ډېر ښایسته او ډېر سپرهټ فلمونه جوړ کړي دي. هغه زاړه فلمونه هغه تاسو سره شته که نه هغه ځای شوي دي؟ نشته، ټول پراته دي او موږ سره ټول ریکارډ کې پراته دي. څومره فلمونه به ستاسو والد صاحب جوړ کړي؟ یاره هغه خو به تقریبا 50-60 فلمونه جوړ کړي. بیا تاسو څونه جوړ کړل؟ مطلب دا دی چې ارشد خان به طور هدایتکار څونه فلمونه هغه خو تقریبا 100 فلمونه جوړ کړ. 100 فلمونه او په دې ټولو کې شاهد خان او ټولو کې هیرو دی پکې. بالکل ها دا راته وایي چې شاهد خان هیرو دی، ارشد خان هدایتکار دی، ته چې ته په سکرین پرده باندې راغلی نه بس زه خو داسې چرته ګانه نیمه کې کینم، نور داسې ایکټینګ زما شوق نشته. دغه شوق دې نشته؟ بالکل. او دا ډېر ګران کار دی، هر سړی نشي دا چې کیمرې ته څوک مخامخ شي بیا پته لګي. هسې خو سړی ډېرې ډایلاګې بار ولي راولي، چې کله کیمرې ته مخامخ شي بیا تیوار پار خطی. څو شوګانې چلیږي په سینما کې نن دا سبا؟ 3 شوګانې چلیږي. لکه 2 بجې وي، یو 6 بجې وي او بل اخیری 9 بجې وي. زیات کم خلک راځي؟ د کم علاقو د کلو نه راځي؟ د ښار خلک راځي فلم له؟ یاره د ښار هم راځي او زیات تر د کلو راځي. د کلو خلک زیات زیات راځي. نو چېرته داسې فلم چې ستا هم ډېر زیات خوښ شوی او ستاسو په سینما کې لګېدلی تا کتلی پوره؟ یاره فلمونه خو موږ ټول ګورو، ولې خپله ګورو او څه کمې زیاتې یا پکې وګورو نو بیا عوام ته پیش کوو که نه. او فلم خو زه هر یو ګورم. هر یو سنسر بورډ په اسلام آباد کې د سنسر پالیسي خو مخکې ډېره سخته وه، اوس څه پوزیشن؟ نه اوس خو ډېره ښه ده، نارمل ده او چې کوم ښه فلم وي بس پاس کوي. تنویر خان تاسو کله نه کله په دې سینما کې شوګانې کوئ، دا فلم نه چلیږي تاسو شوګانې کوئ که څه وجه؟ نه فلم خو خپل ګاګ دی، د شوګانو خپل ګاګ دی او فلم له خپل خلک راځي. دا خو هسې بعض ټایم پکې یو چینج والو، نور د دې څه دا دغه نشته. فلمونه ډېر ښه چلیږي شوګانو نه. آینده څه پروګرام دی؟ بیا به نوی فلم کله لګي، کله به جوړوئ؟ بس انشاءالله اوس په نوی فلم د محرم نه بعد کینو پروګرام هم دی او کېدی شي اګست یا اګست نه بعد انشاءالله. زما خیال دی چې دې وخت کې فلم انډسټریا ته تاسو ډانه ورکړې ده. څو فلمه په کال کې څو فلمه جوړوئ؟ یاره کال کې 4-5 فلمونه خو خامخا ریلیز کوو. چې نوو اداکارانو لم چانس ورکوئ که نه؟ بالکل، ولې نه، چې کوم راشي مونږ خو هر فلم کې تقریبا نوي کسان راوستي. تنویر خان ډېره مننه چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. ملګرو دا د لالا سردار خان برخوردار تنویر خان چې پیشکار دی. مطلب دا دی چې فلم جوړ شي نو فلم ته دې کتونکو ته پیش کوي. دا ارشد سینما ده. ارشد سینما کله پرانیسته شي و جوړه شوې کله وه؟ یا دا خو 80 کې تقریبا. کوم فلم نه د دې افتتاح شوي و؟ دا د مصري فلم یو آب ده، اب یا اردو کې ډب شوی او نو پهله فلم پیا لګېدلی. دا سینما په څونه ادوات کې ده، یعنې رقبه څونه ده؟ یاره دا تقریبا 3 مرلو کې ده. 3 مرلو. ما دا خبره اورېدلې وه چې تاسو دا سینما ړنګوئ. یاره کوشش خو مو او دغه هم کړی خو بس پکې بیا مونږ معطل خبره رستو شوه که نه درله دا څه پروګرام نشته. تاسو له خو ستاسو والد صاحب ډېر لوی جیداد او ډېر لوی کار کړی دی. والد صاحب دعاګانو کې یادوئ؟ ولې نه، خامخا دا ټول خو د الله کړي دي او د هغه د برکت دی. ستاسو د والد صاحب ډېر وروڼه څو؟ دا تقریبا 6 وروڼه. ستاسو د والد صاحب سره؟ او د نیکه؟ نه هغه سره وو. هغه سره وو. د نیکه څه نامه وه؟ ولی محمد خان. ولی محمد خان. او تاسو بنیادي طور د کوم ځای یې؟ مونږ هم د دې دوزو علاقې وو. دا خزانه ستاسو کلی دی. اوربل شادي حال څنګه روان دی؟ ډېر ښه روان دی. ښه روان دی. زبردست. زه الله دې تاسو په نیکو ښو کارونو کې برکت ورکړي. ډېره مننه.